منظور پښتین آزاد شو او پاکستان ته ډیر سخت اخطارونه ورکړل. پی ټی ایم تازه څه پلانونه لري او له کومو رازونو نه پرده پورته کړه او منظور پښتین په ژړوني غږ خبرې د له زندان څه راوړي دي او زندان کې ورسره څه وشول. ویډیو تر پای وګورئ او د منظور د خوشیدو په خوښۍ کې ویډیو د سره ضرور لایک کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تر څه کم 2 میاشتني بند وروسته له راخوشي کېدو سمدستي وروسته په خپله د خپل تحریک هغه ناره وهلې چې وایي د ترهګرۍ تر شا د پاکستان پوځ دی، خو وایي د پښتنو پر خاوره به نور هیڅکله ترهګري ونه مني او نه به چاته اجازه ورکړي چې بیا د پښتنو کورونه ونړوي. که څوک بغیر وردي په اوږدو څڼو کې ترهګري راته کوي او که څوک یې په وردي کې په قلم کټ ویښتانو راته کوي، د پښتنو په خاوره به ترهګري ونه منو. منظور پښتین له وي او ای ډیوه سره په مرکه کې ویل د زندان دیوالونه پاخه وو، د بام ګارډر او ټایرن یې چا نه و پټ کړي، د زندان دننه سامان چا نه شو غلا کولی، خو وایي خاوره یې تر زندانه بدتره شوې وه او هر شی غلا شوي وو. وایي په زندان کې دننه مځکني ماینونه نه وو، خو وایي پر خپله خاوره د مزل کولو په وخت به له ماینونو ډارېده. منظور پښتین د پاکستان د پوځ له نوم اخیستلو پرته ویل چې دوی صرف د ځان د سهولت لپاره ټولې ادارې قابضې کړي دي، خو عوام هم قبضول غواړي. خو وایي د دوی پر شا تګ نشته او د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په لاره کې مرګ او زندان ته هم تیار دی. پښتون د وي او ای ډیوه له خبریال عدنان بیچني سره په تازه مرکه کې داسې ویل د فاټا هغه ځوانان چې چا به ځینې داعش جوړاوه، چا به ځینې طالب او چا به ځینې جاسوس جوړاوه، نن په پی ټی ایم ټول ځان ته راټول کړي دي. څوک ځینې هیڅ شی نشي جوړولی، نه دوی د خپلې خاورې لپاره ولاړ دي. زموږ تحریک به په دغه شان جاري وي، زموږ موقف د رښتیا موقف دی. په ډیره اسماعیل خان کې خپلو هرکلي ته ورغلیو پلویانو ته په وینا کې منظور پښتین ویل په پښتونخوا وطن کې به ترهګرۍ کې یو نیم لک پښتانه وژل شوي او کورونه یې داسې وران شوي دي چې د زندان دیوالونه ترې پاخه وو. ریاست به په ما دومره جبر کړی دی چې زما تر کوره د جیل دیوالونه ښایسته وو، زما کور یې راړنګ کړی دی. ما ولیدل چې کوم پاخه دیوالونه د جیل جوړ وو، زما د خټو دیوالونه یې ړنګ کړي وو. منظور پښتین د جنوري پر 28 د پېښور پولیسو د هغه په ضد په ډیره اسماعیل خان کې تاڼه کې د درج شوي اف آی آر په بنیاد نیولی وو او پر هغه تور لګېدلی چې په ډیره اسماعیل خان کې څه موده مخکې په یوه غونډه کې د وینا په مهال د پاکستان د آئین له منلو انکار کړی وو. منظور پښتین ویل چې تر زندانه بهر په زندان کې ډیر خوشحاله وو، ځکه چې وایي په زندان کې آرام وو او د پښتنو فریادونه او ژړاوې نه اورېدلې. پښتین تور پورې کړ چې د ریاست لخوا د خلکو د استحصال جبر، بېروزګارۍ او بدامنۍ او د دوی د وجود نه منلو له کبله د دوی کورونه دومره تباه شوي دي چې جیل هیڅ فرق ورته نه کوي. موږ چې دلته راوچت شوي یوه خبره مو کړې او ډیره پر امنه مو کړې ده، خو دې خبرې هم نه اوري. لکه څنګه تا میران شاه بازار ورنړاوه او بلډوزر دې پرې وچلاوه، خو له هغه وروسته چې خلک صرف حقوق غواړي ته یې نه پرېږدې. منظور پښتین د امریکې لخوا پاکستان ته ورکړل شوي هغه 33 اربه ډالرو ته هم اشاره وکړه چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره یې ورکړې وې او امریکې ویلي و چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو په نامه درواغ ورته ویلي وو. پښتین ویل ستا لاهور بچ دی، زما میران شاه نړېدلې ده، زما وزیرستان او باجوړ میندې ژړېدلې دي، زما د میندو خویندو او ماشومانو اوښکې دي د خپل ځان د جوړولو او څربولو لپاره توی کړي دي د 33 اربه ډالرو لپاره. د پاکستان پوځ او اوسني مرکزي حکومت په وار وار د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر ځای بللې دي او ډاډ یې ورکړی چې د دوی غوښتنې به ومنل شي. خو کله د دې تحریک لخوا د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهرې او جلسې شوي دي، نو په پولیسو تاڼو کې د دوی په ضد مقدمې درج شوي او تور ورباندې لګول شوی چې دوی د ریاستي ادارو او پوځ په ضد خلک راپاروي. د پاکستان پوځ پر پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور هم پورې کوي چې دوی د هند او افغانستان په لمسون د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د پوځ جګړه دروغجنه ثابتول غواړي او وایي د دې لپاره له هندي او افغان استخباراتي ادارو پیسې اخلي. خو د غورځنګ مشرانو یې نه یوازې دا تورونه رد کړي بلکې د پاکستان له پوځ یې په دې اړه د کره ثبوتونو د وړاندې کولو غوښتنه هم کړې ده. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.